بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 11 د اکتوبر کال 2015 چې د شنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. د پرون د غمجنو خبرونو نه نن یو ځل بیا ستاسو حضور ته د ښه خبرونو سره چې هم د غچ او د بدل خبرونه دي او هم د په ډیپلوماسۍ په لاره کې ګړندي ګامونه دي او مثبت قدمونه دي او همدارنګه د دښمن په خولې غاښ ماتونکي ځوابونه دي. دا ستاسو حضور ته تاسو سره شریکوم. خبرونه ټول ښکلي دي، نه پوهېږم چې کوم یو تاسو ته مخکې وړاندې کوم، کوم یو باندې به ډېر زیات تاسو اول خوشحالېږئ. د ډیپلوماتیکو خوښیو خبر مخکې کوم او که د غچ اخیستلو. زه د افغانیت په حساب باندې په مخ کې لاړ شم. افغانان ډوډۍ نه خوري، اختر نه کوي، غم او خوشحالي تر هغه نه کوي چې غچ نه یې اخیستی. او دا نن د هر افغان په خوله کې دا وه، یعنې د جمعې په ورځ دا ټولو به دا پوښتنه کول چې آیا طالبان او افغانان دا صلاحیت لري چې خپل غچ واخلي. یوه خبره چې زه په مکرره توګه کوم چې بعضو پې ذهن کار کوي او بعضو پې ذهن کار نه کوي، هغه دا دی چې د نظامی شکل کې په د وسلو او د ټکنالوژۍ په دنیا کې مونږه د چا سره برابرۍ نه لرو، نشو کولی غچ واخلو. مونږ سره نه غټې تیارې شته دی، نه میزایل شته، نه راکټ شته، نه دافع هوا شته، هېڅ هم نه لرو. نو په دې دغې حالت کې غچ اخیستل هرنګې چې میزایل در باندې راشي او میزایل پې ووری لکه ایران چې د اسرائیل سره وکړل، هغه شی مونږ سره نشته. خو دا چې مونږه بلکل بعضې وایي چې هېڅ هم نشو کولی، دا خبره غلطه ده. زمونږه ډېرې لارې لرو. اسلامي امارت، د افغانستان ملت زمونږه لاس په هغه ډیورند د کرښې نه دومره قوي دی او دومره دغه مؤثر دی چې د یو غږ سره هر څه بدلون راتللی شي. یعنې که اسلامي امارت وغواړي هغه لوبه چې پاکستان مونږ سره به کوله، چې کله افغانستان کې به کومه موضوع شوه، خپله د افغانستان علما به یې راټول کړل او په افغانستان کې به یې پې فتوا ورکړله او هغه فتوا به یې عملي کړله. اسلامي امارت کولی شي چې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان، سند او په پنجاب کې علما لري چې د هغې علماو په ذریعه باندې د پاکستان د نظام په مقابل کې که چېرته په افغانستان باندې داسې برید وکړه او بیا کوي د جهاد فتوا پې صادره کړي. دا کار بالکل اسلامي امارت خپل د هغې لاس نه چې هلته په مدرسو کې لري او د مدرسو په ذریعه باندې لوی قیام په پاکستان کې په لاره اچولی شي. دا یوه لاره ده. دویمه لاره دا ده چې هغه مجاهدین چې د افغانستان کې د امارت اسلامي نه بیعت لري او دا په پاکستان کې دي، د ډېر لوی غچ اخیستی شي. په دې سلسله کې د غچ اخیستلو دوه غچ اخیستونکي برنامې نن، یعنې د جمعې په ورځ چې نن شنبې زه تاسو ته خبر در کوم، د جمعې په ورځ په خیبر پښتونخوا او هغه د دغې ترسره شوي دي. یو غچ په خیبر ولایت تیرا ولسوالۍ د حیدر کنډه او کنډک کې ترسره شو چې د برید مسؤلیت د ټي ټي پي اړوند اتحاد المجاهدین په غاړه واخیسته او دا د کابل د برید په ځواب کې وشو. 11 پاکستانی افسران او فوجیان پکې وژل شوي دي. او دویم غچ همدارنګې د دیرې اسماعیل خان د پولیسو په ټریننګ سنټر باندې ځانمرګی برید ترسره شو چې د دغې په برید په نتیجه کې دغه سنټر کاملا ویجاړ او اور ورته کړلی شو. او دا هم په دې کې ده که زه د دې تاسو ته بلکل سند خیمه او په هغې کې مجاهدین چې خپله په دغې ځای کې موجود دي په دې دواړو واقعو کې تاسو ته په خپله وایي چې دا موږ د کابل کې د پاکستان د پوځ د حملې په مخالفت کې دا غچ کړی دی او دا غچ تاسو لیدلی شئ چې دا ستاسو د اطمینان لپاره زه دا سند تاسو ته خیمه او تاسو دا وګورئ. د اول حمله چې د الحمد دغه ځای ته موږ استشهادیان داخل شوي یو، تقریبا زیات شمېر کسان اجیر دښمنان موږ د دوی مړه کړل او انشاءالله رحمان زموږ تصفیه پر روانه ده. د دوی موټر او ودانیو ته ټولو ته موږ ورونه اچولي. لله الحمد خوندور ورونه لګېږي، خوندور لوګي خېږي. لله الحمد موږ
د هغه ټول یې د بمبارۍ انتقام واخیستی. کله چې دوی په هر ځایونو کې شل کوي د هغه بمبارۍ انتقام واخیستی او ټول مسلمان امت ته یې مبارکي ورکوه. موږ د دوی څخه د خصوصي دعاګانو درخواست کوو چې موږ ته خصوصي دعاګانې وکړي انشاءالله. لله الحمد په دغه ځای باندې او دا هم د دیرې اسماعیل خان کې د پولیس ټریننګ سنټر ته لله الحمد چې اور ورکړل شوی تصفیه کړې په خوندوره طریقې سره. هېڅ د دې کومې ودانۍ چې دي کوم ځایونه چې دي موږ دې ته تصویرونه اچولي دي په خوندور په کامیابې طریقې سره انشاءالله د هغه ټولې حملې طریقه چورې کړې د هغه حملې موږ غش واخیستو انشاءالله د الله تعالی په نصرت سره. دا تاسو ولیدل چې په خیبر ولایت کې د تیرا ولسوالۍ په حیدر کنډو کې هم کنډو کنډک کې مجاهدینو عملیات کړي دي او همدارنګه د دیرې اسماعیل خان د پولیسو ټریننګ سنټر باندې او په ښکاره توګه مجاهدین دا وایي چې دا موږ د کابل د حملې په غچ کې کړي دي او په دې کې هم دوی ته کافي خساره او تلفات رسېدلي. او دا زه تاسو سره په ډېره دغې سره یعنې ډاډګیرنې سره ویلی شم چې تاسو به اوس داسې ډېرې حملې د پاکستان په پوځ وګورئ او د کابل د غچ چې پاکستان به خپل هغه لاره ورکه کړي. دا خو اسانه ده کابل باندې حمله کول، مګر دا به په تاریخ کې یاد لرئ چې چا په کابل باندې حمله کړې ده یا بمبار دې کړی، که انګلیسو که روسو که امریکا وه او که د پاکستان دی، هغه بیرته افغانستان نه روغ نه دی وتی، ملا یې ماته وتی دی. پاکستان خو بیا نه هیڅ شی هم نه دی، نه د انګریز په مقابله کې، نه د روس او نه د امریکې. د درې واړو کې په درېیم انګریز حملو کې انګلیسانو چې ماته وخوړه راغلل کابل یې بمبارد که، اما بیرته بیا دوی ماته وخوړله. روسانو همدارنګې کابل بمبارد که، امریکایان چې راغلل کابل یې بمبارد که، بیا کابل یې ونیوه او بګرام کې ټول زموږ تاسو هر څه یې د منځه ویوړل. کله چې وتلم د وتلو نه مخکې کابل کې امریکایانو یو اخري بمبارد وکړ چې بیا خپل نفر یې پکې وهلی و چې ویلي دا القاعده دی، هغه القاعده نه و، هغه د خپل تجارو. دارنګې پاکستان به د ده قیمت پرې کوي او د ده قیمت به ادا کوي. دویم غټ خبر زمونږ نن د هندوستان نه دی چې دا زه غواړم تاسو سره دویم شریک کړم. په دې افغانان خوشحالیږي، دې کې ټول ښه خبرونه دي، دې کې ټول خوشاینده خبرونه دي. دا هغه خبرونه دي چې پاکستان د دې خبرونو لپاره پر افغانستان باندې ګواښ وکړ، افغانستان باندې حمله وکړله او افغانستان یې بمبارد کړ. او بل دا دی چې دغه بمبارد چې دوی وکړ دغه بمبارد چې دوی وکړ او دوی ویل چې نورولي محسود پکې موږ وژلی، د هغې ملګری خالد محسود هم وژلی، سیف الله محسود هم وژلی او 30 تنه نور په دې کې د همدغسې ډلې. هغه خبر ټول دروغ ووته. نن د ولي محسود پیغام راغی چې هغه په دیرې اسماعیل خان کې دی او تاسو وکړئ چې دیرې اسماعیل خان کې عملیات وشول. نو بنان د پاکستان چې کوم عملیات په کوم بهانه کړي و هغه ورته څپېړی په مخ لګېدلې ده او دا واضح شوله چې دا عملیات دروغ و، صرف د لپاره چې د هندوستان ته ولې تاسو تللی یاستئ دا کار یې کړی و. اوس راځو ښه خبرونو ته د هندوستان د طرف نه. د هندوستان وزیر خارجه د افغانستان د وزیر خارجه متقي سره په خبرو کې دا پخلی وکړل. اول هندوستان خپل تخنیکی هغه ګروپ یا میشن چې په کابل کې درلوده دا اپګریډ که او ویل چې دا به فول دغه سټیټس اف د امباسي ته ځي. فول سټیټس اف امباسي معنی دا ده چې سفیر به مقرریږي او سفیر چې کله مقرریږي معنی څه ده چې په رسمیت به پیژندل کیږي. سفیر تر هغه یو مملکت ته نشي لیږل کېدلی چې د سفارت په رسمیت پیژندلو مسله نه وي. نو چې دی فول سټیټس اف امباسي خبره وکړله، زه د ده لپاره د جمله استعمالوم چې دا د خپله جي شنکر جمله ده چې فول امباسي سټیټس. فول امباسي سټیټس دا معنا دا ده چې سفیر به راځي. سفیر راځي یعنی هندوستان افغانستان په رسمیت پیژني. دا یو ډېر غټ ټوپک دی چې د پاکستان په سینه لګېږي، ځکه خو هغه په موته حمله کوي. دویم وعده چې وکړله ویلې چې د زلزله ځپلو لپاره
چې کوم یو ولایت کې زلزلې شوي دي، کونړ، نورستان، ننګرهار کې، هغوی خلکو لپاره به د کورونو آبادولو کې او بیا هغه مهاجرین چې د پاکستان نه او د ایران نه ایستل کیږي د هغوی لپاره د کورونو آبادولو کې به هندوستان کاملا د افغانستان سره مرسته وکړي. د یو بل ډز او ټوپک دی چې د پاکستان په سینه لګیږي لپاره دی چې دوی هندوستان نه خوښوي او هندوستان به په کونړ کې د به افراد راځي، هلته به آبادي کوي، نورستان کې به آبادي کوي، ننګرهار کې به آبادي کوي. او تاسو معلومه ده چې د دې امنیت نیولو لپاره نه تنها چې داخلي امنیتي ځواک به هلته موجود وي، دې کې به خپله د هندوستان امنیت او سکیورټي به هم داخلي تر څو دې کسان هلته په امن کې اوسي. دا دویم دغه دریم خبره دا جیشنکر وکړه چې په پرمختیایي مرستو کې دی به د ضد تروریزم د هغه طرف د سرحد ویلې. هغه طرف د سرحد معنا دا وه چې د هغه طرف د دواړه ملکونو د سرحدونو، یعنی د افغانستان د ډیورند د کرښې نه اخوا څوک دي؟ پنجابیان دي. او د پاکستان د هندوستان د سرحد نه دې غاړه څوک دي؟ پنجابیان دي. نو دوی ویل چې د دواړو ملکونو د هغه طرف د سرحد د تروریزم د مخنیوي لپاره افغانستان او هندوستان به سره یو بل سره همکاري کوي تر څو دا ترهګري له منځه ویسي. څنګه چې پاکستان بهانه کوي او په کابل حمله کوي، وایي چې ترهګري وړم، دا ترهګري خو اصل په پاکستان کې ده. پروسه کال ایران هم پې حمله وکړه، بنان افغانستان به او هندوستان به د دې حصه کې مشترکه پالیسي نیسي. د بل ډز دی چې د پاکستان په سینه باندې لګیږي. د بل خبر دا دی چې د هندوستان او د افغانستان ترمنځ به هوایي پروازونو تعداد به نهایت زیات شي او کابل ډیلی تګ راتګ به روزمره اضافه شي. بله خبره دا ده چې هندوستان ویلي چې دی په روغتیایي، تعلیمي، یعنی ښوونیز مسایلو کې او په تجارتي مسایلو کې په همدارنګه د سپورټس په ساحه کې د افغانستان سره کاملا یو مرسته کوي او په دې سکه به د دې د پیاوړتیا سره لاس ورسره ورکوي. بل خبره شپږمه خبره دا ده چې د افغانستان بالخصوص کابل د اوبو ستونزه او د افغانستان په ټولو کې د اوبو د ستونزې د حل لپاره به هندوستان په افغانستان کې کار کوي چې دا د اوبو ستونزه حل شي. یعنی د لپاره هغه لارې چارې د اوبو پاکول، تصفیه د اوبو، انتقال د اوبو، پایپ دواني، دا ټول لویه پروژه ده چې دا ډیره لویه خبر ده چې د افغانستان د اوبو د اسکاک د دې مسله کې به هندوستان مرسته کوي. وم خبره دا ده چې پخواني نامکملې پروژې به تکمیلیږي او شپږ نوې پروژې به په افغانستان کې د هندوستان د خوا نه پلي کیږي او د دې اعلان به کیږي. په اتم دا خبر دا و چې په روغتیایي برخو کې به د MRI هغه ماشینونه چې ډیر زیات قیمتي دي، CT سکین ماشینونه، واکسینایزیشن او د معتادو یعنی د روږدو خلکو هغه د رغونې لپاره د مرستې مرکزونو د هغې د کومک به کوي. په نهمه دغه کې لیکلي دي چې ویل چې 20 امبولانسونه د افغانستان د روغتیایي دغې سره به کومک کوي او په دې کې 15 دانې تحفتا هماغه وخت کې امیر خان متقي ته وړاندې کړل او چابیان یې ورته لاس کې ورکړلې. او لسم دا دی چې د افغانستان غذایي کمښت یعنی د غنمو کمښت دی چې موږ اکثرا پاکستان ته محتاج یو، کله پنجاب راکوي او کله نه راکوي او چې راکوي هم ګنده راکوي. دی ویلي چې دې مرستې ته به موږ دوام ورکوو، موږ به داسې ضرورت د افغانستان رفع کوو. په عین حال کې ویلي چې دغه اوس زه تاسو سره خبرې کوم په کابل کې زموږ جهاز په کوزېدو دی او افغانستان ته خوراکي مواد او دا ورسولي دي. دا هغه خبرونه دي چې پاکستان یې نه غواړي. پاکستان محتاج غواړي، پاکستان محتاج در په دره غواړي چې اوبه ونه لرو، ښوونځی ونه لرو، روغتیا ونه لرو، میدان هوایي ونه لرو، پرواز ونه لرو، امبولانس ونه لرو، غذایي کمښت سره مخ اوسو او پاکستان تورمخې ته پنجابي ته موږ محتاج اوسو. هندوستان وایي نه، زه لاس درکوم او تاسو یې دې ستونزې نه وباسمه. راځمه د خیبر پښتونخوا کې د علي امین ګنډاپور حکومت ختمیږي او په عوض عمران خان سهیل افریدي په حیث د وزیر اعلی مخکې کړی دی. خو دا وزیر اعلی ته اوس فعلا پوځیان لاره نه ورکوي چې دی کامیاب شي راشي خپل دغې ته. د دې هکله کې سهیل افریدي ویلي چې دی له ده لپاره د مخنیوی د پوځیان کې چې د هغه راز د پوځیانو افشا کړی دی کوم یو چې دی په عمران خان باندې تهمت ویلي. دی ویلي چې عمران خان 40,000
ټي ټي پی راوستله او پېښور یې خیبر پښتونخوا یې بې ثباته کړه. دغه اوس چې کوم شی روان دی دا د هغې 40,000 دی. نو دی ویلې سهیل افریدي ویلي چې دا 40,000 کسان تحریک انصاف نه دی راوسی، بلکې دا هغه 40,000 کسان دي چې خپل ISI او ملیټري دوی سره قرارداد وکړ او دوی سره مصالحه وکړه او د نن راوصل. نن چې د دوی لپاره سردرد ګرځېدلی د دې تهمت پر موږ باندې وای، نو د دې لپاره اوس دوی نه غواړي چې د تحریک انصاف حکومت دوباره هلته جوړ شي او پکې رخنې ورته ور اچوي. دا شو د بل خبرو. راځم د افغانستان د دفاع ملي وزارت په هکله چې هغه غبرګون ښکاره کړی دی د پرون د پاکستان د حملې په مقابل کې ویلي دي چې دا به حالات زموږ نور هم ترینګړي کی او دا د پاکستان او د افغانستان لپاره ښه کار نه دی. دغه بریدونه غندو او خپل حریم څخه د دفاع خپل حق ثابت ساتو او موږ به د غچ بدل په موقع او په وخت کې ورکوو. نو معنی دا ده چې د نظامی نقطې نظر افغانستان توانایي نه لري، مګر د غچ اخیستلو توان شته دی. په هر رنګ تاسو به وګورئ چې دا غچ به اخیستل کیږي. راځم آخري خبر ته چې زمونږ د ورور سلیم پیگیر چې حمله د ځاني حمله پیښه و چې وی وژني او اوس فعلا د کوما په حالت کې دی، بستر دی. د ده په متعلق خلکو دوستانو کافي دعاګانې او نیک نیت د خپل اظهار کړی دی چې زه د دغه ټولو دوستانو چې زمونږ په دې برنامو لاندې خپل نیت اظهار کړی دعاګانې کړي دي. زه د وایم چې الله دې دې دعاګانې د سلیم پیگیر ورور پاک قبول کړي او دا د زر صحت یاب شي او بیرته خپل کورنۍ ته راوګرځېږي او همدارنګې خدای دې دغه دوستانو ته چې دعا کړې ده دعاګانې قبول کړي او دې ته دې الله په دې دنیا او په هغې دنیا کې اجرونه ورکړي. دا و زموږ د نن ورځې ډېر ښه خبرونه، بالخصوص د هندوستان چې افغانستان به انشاءالله په رسمیت پیژني او افغانستان سره به عمیقې اړیکې جوړوي او دا اړیکې به انشاءالله د افغانستان په ګټه تمامیږي او په دې بابت کې د امریکې سره هم خبرې کولی شي، روس سره او د نورو ملکونو سره او دا اړیکې به نور هم استوار شي او پاکستان به خدای تعالی خپل په دې اقدام سره چې نن په زمونږ په پاکه خوره باندې کړی کابل باندې دې کې به الله تعالی وشرموي. نو په همدې سره خپله برنامه پای ته رسوم. تاسو په لوی رب العزت سپارم. وما علینا الا البلاغ.